د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو لوبو سیریز به راتلونکې سه شنبې په ورځ پیل سي. دا چې دغه لوبې په افغانستان کې په 100 بجې شروع کیږي او دغه لوبې د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ چې دي په کوم تلویزیون په افغانستان کې نشریږي. زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې د دغې په هکله پوره معلومات درکړم. همدارنګه مینوال زه به تاسو ته په دې هکله معلومات درکړم چې د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ تر اوسه پورې څو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره شوي دي. کومې لوبډلې زیاتې ګټلې دي او کومې لوبډلې بیا کمې لوبې ګټلې دي. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوه لایک او چینل مې حتماً سره سبسکرایب کړئ. نو مینوال د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ به دغه درې ورځنۍ لوبې د افغانستان په وخت سهار 9 بجې، د پاکستان په وخت بیا 9:30 بجې او د سریلانکا په وخت بیا 10 بجې شروع کیږي. تاسو کولی شئ مینوالو دغه لوبې په افغانستان کې په ژوندۍ بڼه له ملي سپورت تلویزیون څخه وګورئ. تر اوسه پورې مینوال د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ 4 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره شوي دي چې 4 واړه لوبې بیا پاکستان لوبډلې ګټلې دي. یعنې تر اوسه افغان لوبډلې په یو ورځنۍ نړیوالو لوبو کې له پاکستان لوبډلې څخه بریا نه ده خپله کړې.